السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې مسنونه نکاح څه ډول وي؟ محترمه، مسنونه نکاح دا وي چې تاسو هغه څوک چې ترې غواړئ سره موافق سي، ویې وینئ او دوی تاسو ووینئ. مغیره رضی الله تعالی عنه فرمایي و یو ښځې ته مرکه وکوله، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل هل نظرت الیها، آیا تا ورته کتلي دي؟ امارت الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راته وویل فانظر الیها، ورسه ورته وګوره، فانه دا کتل احرى ډېر قریب دي دې ته چې تاسو په مابینځ کې دي محبت پیدا سي. دا چې یو وارې وګوري بیا وغواړي پاکې طبعا بیا محبت مینه و الفت وي. و جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وایي که تاسو مرکه کولی چاته نو فن استطاع که مطاقت و ان د دې چې ورته وګورئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي فانظر الیها، ورته ګورئ. حدیث 3106 3107 فصل ثانی صفحه نمبر 225 مرقات جلد شپږم. زموږ په پښتنو کې خو بعضې سنت کارونه عیب بلل کېږي. نو محترمه، مسنونه نکاح دا ده، ویې ګوره بیا یې وغواړه، ښځه دې تا وګوري، ته ښځه وګوره، په دې کې چران څه مشکل نشته او په پټو سترګو سودا مه کوه، دا د ژوند خبره ده، دا په ژوند لوبې مه کوئ. ما د ښځې په ژوند لوبې ورکوئ، ما د ځان په ژوند. بیا مو نه ژوند د سپي وي نه یې طلاق کولی سي، نه دا ښځه تاسو پرېښولی سي. بارانو دواړه سره اهل نار سي. مه یې کوئ کوزده، دا ځوانانو ته خو زه وایم کوزدې مه کوئ چې پلار دا فرج دی درسه پرې کوي، دونه درته په خښم په درد وي لا هم ورته وایه نه تسلیمېږم. پلرونه و میندې خو د زامنو په حق کې نه دي، بس هسې یو ځای بندوي برک، بیا که کافر سو که دوژخي سو که مسلمان سو هغه پلار ته فرق نه ورکوي. نو که خویندې دي او که ورونه دي هغه دي خپل ژوند لوبې نه کوي. دا د ژوند مسله ده، د ژوند سبب د دوژخ هم دی د جنت هم دی. نو دا حالات خو ما ته رامعلومېږي، ډېرو خلکو راته ژړلي دي. دا به ورځ یو چا راته دونه راته وژړل بازار کې پیدا کړم، مولوي صاحب د ژوند یو مشوره در سره شریکوم. نو ما ورته وویل د پلار دې خدای قبر په اور تازه کړه چې هغه دوی ظلم در سره کړی دي. نو پلرونو خو دغه بلاوي سول، نو احتیاط وکړي. نو مسنونه نکاح هم دا ده چې ویې ګوره بیا یې وغواړه. او ما ته دا بعضې ملایان وایي وایي ته خو هر څوک کوزده در کوي، ځوان یې ښه ځوان یې ملا یې شرایط ټول برابر دي، نو دا پیدا کېږي ولې نه؟ مال پیدا کېږي خو په دا واجب باندې نه چې کوم زما اصول و شرایط پر هغه نه پیدا کېږي. زه یې ګورم بیا یې غواړم، دغه یې مال ولاکه وغواړم چې دا ټوله دنیا سره زاري په یوه شي کې ورسره اخیستي وایي دا هم دي ستا دي، د هغه ښځه هم ستا ده. نو مال پر هغه مسنونه طریقه باندې نو خپله چې ځان ته خوښوم بل ته هم خوښوم. دا فضلاق کوزده دې کړی ولیدلې دي نه ښه چې لیدلې دا قانع یې ورباندې بیا نو صحیح ده. د پټ سترګو سودا خو هم نه یې کړې صحیح ده. دا نو زما یو بل طالب و د اخته څو ورځې مخکې په یو سفر زه روان وم، دی راسره و مولي شمتلا ورور. نو دې ځای مرکې ته تللي دي، ده ورته وویل دي چې دغه پلانکۍ نجلۍ راوغواړي. دې ورته یا هغه نه درکوي یا بله خور به در وغواړي. دی ما ته وایي زما هغه ځای خوښ دی، دې یې نه راغواړي. ما ته ټلیفون راکړه هغې مولي شمتلا ته خښم وکړي، ما شرم نه لري، ملایان خلک یاست، ما یې ورغواړي څه ته لوړم دي 10 کاله بعد دې کوزده وکړي. بیا مې ده ته مال ورته ټینګ شه، کوم ځای چې د خوښ تر هغه مه تېرېږي.
ولور کې ما زه بیا کومک سره کوم دغه ولکه پاتې شي. نو مقصد مې دا دی چې ژوند ما خرابوي، ما یې خرابوي، ما یې خرابوي. د مور پلار خو د یوه زمانې هسې پرده خوندې کوي، نور په دې والله کوي پر دې ډب چې د زوی به مې آخرت خراب سي یا د ښځې. داسې ډېر نارینه شته خوشحاله نه وي په زنا واختی، ډېرې ښځې سته په ناروا واختی. پلار دی چاته ورکړي چې د دې نه یې خوښ. او په دې کې سړی څه ووایي؟ ولې د انسان په ژوند لوبې ما کوي، الله به ستاسو په ابدانو او ستاسو په جسد به الله لوبې وکړي، د دوژخ په اور به مو وسوځي. انسان ژوند ډېر محترم دی. تاسو یې داسې ولکه بولئ لکه هېڅ. نو دا اوس کاکړ صاحب د زکات مولوي صاحب مسج راته پرېښی دي، وندو دا ته زموږ قریبان دي، ښه متوا ملایان خلک دي، دیوبندي صاحب دپاره به دوستي ورسره وکړو. نو ما تر اوسه حال نه دي ورکړی کاکړ صاحب چې لکه وایاستې زه خپله کوزده خپله پیدا کوم، وینه مې بیا یې غواړم. که دغه یې ونه دي آیا د پټ سترګو سودا که ما کولی و خلک اوس خو مې څلور پوره وایي باره باریان مې چې زه وکړم څه په دا څلور ښځو باندې. نو زه خو چې غواړم هغه مسنون ژوند نبوي ژوند ته مې نیت دی او کوم یې هم د نبوي ژوند دپاره. په دې شانو کې دا عیب دی، دا چې په پښتنو کې عیب دی. عجبه ده، زه دغه ته تعجب یم، په صحابهو کې نه و عیب. محمد رسول الله د یو صحابي ښځه خوند ورکوي، د هغې به ښه اخلاق و ښه رنګ وي، هغه طلاقه سوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم مرکه وراسي چې ما وکړه، دا نه دی عیب. اوس که یو چا ته مرکه ور واستول په خپله وایي دا شرم نه لري؟ په خپله یې مرکه وکوه. په دغه باندې موږ نه پوهېږو. ښځې که یو مېړه خوښ کړي دا عیب دی په موږ کې. صحابیه راځي، یو صحابي خوښوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي فلانکی مې خوښ دی، که دی موافقېدی را سره زه واده ورسره کوم. ډېرې ښځې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک امهات المؤمنین کې بعضې راغلي دي چې ځانونه یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په نکاح ورکړي دي. اچھا به چې په هغو کې نه عیب و نه شرم و نه بدکار و. موږ پښتانه بیا تر هغو ښه مسلمانان سو. نو محترمه مسنونه نکاح دا ده چې پدید سودا. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.